لهذا لومړی انسان باید د خپل ځان فکر خپل ځان د اندارک شي په ما کې کم عیب دی داسې دوست حقیقي دوست ته ووایه داسې دوست لکه انداره د ځان دپاره تلاش کړه په انداره کې نبي علیه صلات وسلام مشابهات ورکړی دي المؤمن مرات المؤمن مؤمن د مؤمن انداره ده په انداره کې الله څومره خوبه شي یوه خوبي د انداره دا ده چې کله ته مخامخ ورته ودرېدې ستا عیبونه درښیي کم دوست چې په دنیا کې ته د ځان دپاره پیدا کوې داسې دوست به پیدا کوې چې هغه تا ته عیبونه در وښیي تا اصلاح کې تا پر حقه لار برابره کې تا د ګمراهي نه وژني دوم صفت الله پاک جل جلاله په انداره کې دا ایښی دي کله چې ته ورته ودرېدلې ستا د مخ عیبونه یې در وښول ته ولاړ سې بل سړی ورته راځي هغه انداره شکایت ستا نه ورته کوي چې دی رالی دا رقم مخې و دا رقم عیب پکښې و دا رقم ما ور وښوي انداره شکایت کوي کم مؤمن مسلمان ته چې تا یو عیب ور وښوی ستا دوست دی بیا بل مسلمان ته مه وایه چې په پلان کې دا عیب و دا مازن لرې کړي دا کار نو ما وکړي دا نو زه یم دا نو ما دی لارې ته راوستي اوس دی زما شکر نه ادا په دغه حدیث کې ډېر زیات حکمتونه پراته دي دا د جواب الکلیم څخه دی اما المؤمن مرات المؤمن مؤمن د مؤمن انداره نو انسان باید د خپل شخصي عیبو څخه ځان د ساتلو لپاره یو مؤمن مسلمان د اندارې غوندې ملګری پیدا کړي چې هغه کله په تا کې ناکي وویني تا ته وایي درېیم خوبي په انداره کې دا ده کله چې ته ورته ودرېدلې ستا عیبونه دا درښیي چغې نه وي نارې نه وي ګرده په ځان نه خبرې په تا نه خبرې ته به هم د ځان دپاره داسې مؤمن دوست پیدا کوې چې هغه تا ته په غوږ کې عیب وښیي او بیا چغې و بغارې و ټول زمانه انسانان په تا باندې خبر نه کوي انسان د هدایت دپاره مهم شی دا دی چې لومړی سړی خپل ځان اصلاح کړي د ځان د اصلاح لپاره مهم شی دا دی چې په زمانه کې په دنیا کې ته داسې مصلح مؤمن مسلمان دوست ولرې چې هغه وار په وار باندې موقع پر موقع باندې ستا عیبونه تا ته ښکاره کوي او په غوږ کې درته وایي چې مه کوه ورور جان دا ستا د هلاکت ذریعه ده اوس خو دوستي پر کوم خوا روان شو ټول دوستیانې انډیوالي او ملګرتیا چې کوم دی د هدف دپاره که پیسې در باندې درلودې بیا دی تا ته هر څومره چې د عیبو ډکې دی تا ته خاندي نه نه دا درواغ وایي هر چا چې ته هېڅ شی په تا کې نشته دا دشمن دی ستا د لالچ په خاطر ستا د پیسو په خاطر په دې خاطر که ما دته عیب وښوی دی مې د خپل درباره شړي ستا عیبونه پر تا باندې کوټه کوي او دغه عیب تا ته په صفت تېروي دا ستا دشمن دی نن انډیوالي همدغه رقم دی د غرض په خاطر باندې او د یو لالچ په خاطر باندې د خپل ورور سره داسې انډیوالي کوي چې د هغه ټوله زندګي یې د ده سره په غرض وي د اگر د عمر چې انسان خاندي دا حقیقي دوست نه دی هغه انسان چې کله غصه سي او تا ته پر بد باندې اګاهي درکړي په دې پوه سه چې دا مخلص دوست دی دا ټول عمر خندا والا دا کې منافقت ستا ولې دا خامخا به دا کې داسې یو صفات ستا چې دی نه خوښوي لیکن چې د ده نه یې خوښ بیا هم خاندي دا منافقت تا ته نه ښي چې دغه کمزوري په تا کې ستا ده لرې که یا نه در ښي ولې هلته کې در وښوي دی ځان دغه بولي چې دی بیا د خپل هدف نه لرې کوي انډیوالي را سره ختمي نو په دغه ناراضګۍ په حالت کې هم دی تا ته غاښونه سپینوي او خاندي دغه منافقت دی دا دوست نه دی دا دوست نه دی ګورې واورئ دا خبره دوست هغه دی چې کله تا ته غصه سي کله تا ته وایي دا کار پرېږدې که زما او ستا انډوالي ختمېږي کله داسې دغه حقیقي دوست دا زموږ د پښتو هر متل چې کوم دی دا بې څه دی دا ډېر حکمتو ډکې موږ په پښتو کې یو متل دی وایي دوست به دې وژړي او دشمن به دې خندوي دشمن دې ولې خندوي ستا په بدن کې چې څومره امراض دي دی سترګې پر پټې او تا ته ښکاره غاښونه در ښکاره کړي دي چې ته کې هېڅ شی نشته حال دا دی چې دا ستا دشمن دی دوست ژړی هغه درته وایي په تا کې دغه عیب دی سبا نور خلک د خبرېږي د خدای روی وګوره دا د ځانه لرې کړه درڅه خوابدي کېږي درڅه ناراضه کېږي ستا د اصلاح او د هدایت فکر نه نیولی دی دغه ته وایي دوست ځکه زموږ د پښتو یو متل دی وایي دوست به دې وژړي دشمن به دې وخندوي لهذا د مؤمن مسلمان د هدایت دپاره او د حق ته راتګ دپاره پر لاره د برابرېدو دپاره لومړی شی دا ضروري دی چې دغه مؤمن مسلمان د ځان دپاره یو مؤمن هنداره غوندې متقي انسان د ځان دپاره دوست وټاکي دا د ټول مهم دی